چې موږ سره فعلا دپاره داسې یو بس خالي دی نو چې هغه د اشپزۍ بس دی. نو صاحب ما خو ماسټريانې اخیستې دي نو زه څنګه اشپزي وکړم نو دا کور کې به زه څه وایم نو خو دا وراسي د دفتر چې د هیڅ دفتر نه دی همدا ته چې دا دفتر په مخ باندې روان دی هر یو به راځي وایي به چې زه یم او زه یم دا پسې خو دا وراسي کوي د چا دادا خو څه کوي چې غورنیکې ملک ورپسې ورسي وای کمی کمی لیکي د سویرونه د تورو څړوي یا خدا یا خدا ماسټریانو ته ګوره په نړیواله سطح او زما د اشپزۍ ته ګوره یاره زه وایم وراره ګوره تاسو څونه ښه پلار چې د تاسو نه خو ښه ده زما دې زوی ته وګوره دې رزیل ته ما سل ځله ویلي دي ښه وعلیکم سلام. صاحب دا زما سی وي ده صاحب را مې وړله تاسو ویلې چې سی وي راوړه سی وي مې راوړه سی وي دې راوړه دوه ماسټريانې او یو زم ښوونځي کې لیسانس صاحب او بالکل بالکل لکه څنګه چې تاسو ولوستل دا ډیګرانې ما اخیستې دي ماسټریانې دي ډېر ښه ډېر ښه خدای دې لا وزروه خو خبره داسې ده که نه چې موږ سره فعلا دپاره داسې یو بس خالي دی نو چې هغه د اشپزۍ بس دی. نو صاحب ما خو ماسټریانې اخیستې دي نو زه څنګه اشپزي وکړم نو دا کور کې به زه څه وایم نو بس دا دی چې زه په کور کې د زرکې سره برابر شوم هغه هم پخلی کوي نو زه به هم اوس پخلی کوم. ګوره وروره موږ سره فعلا دپاره همدغه یو بس خالي دی چې هغه د اشپزۍ دی که دې ته د خوښه وي نو الله بسم الله کړي نو موږ سره نور کوم بسونه خالي نشته. صاحب نو بس څه صحیح ده نو بس اشپزۍ کې مې واچوه کور کې به ورته وایم چې زه د دفتر مدیر مقرر شوم. ښه نو زه به ستا نوم ولیکم نو نوم دې څه شی دی؟ نوم مې خاورې چمبړخیال. خاورې چمبړخیال څه رقم یو نوم تازه دی؟ څنګه چې اشپزي ده همداسې مې نوم دی. بله د خدای مسلمانه د پلار نوم دې څه شی دی؟ د پلار نوم مې چمچلو. څه رقم کاږه واږه نومونه دې انتخاب کړي دي. ښه تا زموږ سره قرارداد وشو نو نن موږ تا نه یو ټیسټ اخلو او ته به موږ ته په نن ورځ کې شی پوښ کې بینډۍ. Oh no! چې سلاته شي زه صحیح ده صاحب نو صحیح ده صحیح. ګوره داسې نه چې بینډۍ داسې پخېږي لکه پټي کې چې ګني ولاړ وي. ګوره چې سم صحیح ګوره دیګیا درنه غواړم که ودې نه شو کړلی که نه بس زما د خوا نه به بس په هماغه شیبه باندې رخصت وي. صحیح ده صاحب په سترګو او بینډۍ به نن پخې کړو چې وګورو چې څه رقم پخېږي. بس لاړ وبخښئ ډېر زیات وبخښه زه په سترګو دې چیتې ناست دي. داسې خلک راځي چې کاږه واږه وي. وای زه به جارو کم زیارتونه شینکي ببې وای کمی کمی لیکي د سویرونه د تورو څړوي یا خدا یا خدا ماسټریانو ته ګوره په نړیواله سطح او زما د اشپزۍ ته ګوره خدایه پاکه د دې دفتر سره څوک راغلی وم چې یو پریزنټر به شم او دلته چې دی ما ته دوی د اشپزۍ کې نوم ولیکلو ولې چې دا بس خالي وای دا واړې یو غټې بینډېګانې باندې خدای پوه وای نن نو تا ته اشپزي چېرته زده ده چې ته یې هلته معرفي کړې خو اوس دې خدای خیر وکړي پښتو کې څنګه متل دی چې خدای پاکه سپی مې دې څو اخلاص کړې وای ادې وای مورې دعاګانې راته وکړه که خدای پاک مې چېرته د دې اشپزۍ نه خلاص کړي یا خدایه وای زه به جارو کوم زیارتونه وای خدایه پاکه
وای که زه سره راوړو دې سره وشي که نه او که ونه شي زه به خپل دیګونه پخومه که نه شینکي لالا خدای دې در سره پوه شي دا بره چې ناستې ښه خیر دی ما ورته وګورو جارو کې زیارتونه نه جارو کوي نن خو مې داسې بینډۍ پخې دي خدا او راستي زه وایم چې لبې لبه زه وایم چې دوی ورسره ګوتې وخوري ګوتې دا به دې خواته کېدم چې نن رئیس ته هم پته ولګي زه کور کې خاص معلومات لیکي هغه وایي چې په دفتر کې سم غټ مدیر مقرر شي خبر وای وای اشپزۍ کوي ډوډۍ تیاره ده ټډډډنګ واخلئ رئیس صاحب دا تاسو مخې ته او دا ستاسو مخې لپاره دا ډوډۍ هم دلته ښه یو دوه درې زیاتې ونه خورئ ښه ځکه چې رئیس صاحب ناسته راځي بینډۍ هم ټډډډنګ صحیح رئیس صاحب واخلئ صاحب نور هم را رسېږي درته ټینګ 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 نه 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 واخلئ صاحب قربان صاحب رئیس صاحب سلام علیکم سلام علیکم زه قربان دي شم یاره زه هم زنده باد څه خبره ده څه شی دی صاحب بینډۍ خو دې ولیدلې ښه ګوره ټولو کارکوونکو وخوړلې نو دا راته ووایه چې ګوتې دې ورسره وخوړې که نه خوند دې وکړ یاره چې بینډۍ دې ډېرې خوندورې او زبردستې پخ کړې وې نو خو خبره دلته داسې وه چې اول نه کې داسې بې رقمه غوندې راغلې بې رقمه غوندې لاړې مونږ دې وارخطا کړو ما چې دا څه رقم کوږ سړی مونږ ته راغی زرګې تا نم زار که دا بینډۍ چل دې راته نه وې خو دلته نه مقرر کړم مدیر وټاکلی یم ولکه فریده زما شوبې ته بیا راشه سمه ده مدیر صاحب بس السلام علیکم مدیر صاحب وعلیکم کیا فریده تل ته ډېر کار کوي او خلک دې ستاینه کوي دا نو په څه معنا مدیر صاحب زه یوازې خپل مسؤلیتونه پیژنم او په سمه توګه یې ترسره کوم زما په دفتر کې داسې هیڅ څوک نشته دی چې زما له اجازې پرته کار وکړي او ته زما نظر څنګه راخلې مدیر صاحب زه تل خپل کارونه په سمه توګه ترسره کوم او خو تل د خپل پلان له مخې خپل کارونه کوم السلام علیکم مدیر صاحب سلامونه مدیر صاحب سلامونه څنګه مدیر صاحب خو خیرات قربان شم زه یم مدیر صاحب په دې دفتر کې چې تاسو نه کنه خدا وراسي د دفتر چې ته هیڅ دفتر نه دی دا ته چې دا دفتر په مخ باندې روان دی هر یو برازي وي بچ زه یم او زه یم
دا پسې خو دا وراسي کې د چا دادا خو څه کې چې ورنکې مله بالکل منصوره نو همداسې ده ته ښه پوهېږي چې د مدیر څنګه قدر و عزت وشي او د هغه څنګه درناوی وشي یوازې ته پوهېږي مدیر صاحب واچوه ما خو مخکې هم درته وویلو چې ته دې په دې دفتر کې دا دفتر هېڅ پرمختګ نشي کولی دې دفتر ته چې پرمختګ چا ورکړی زه وایم د تا غوندې کسان چې په سلو کې میونه پیدا کېږي ملغلره باسه څه وایي چې لال چیرته په ایرو کې زه وایم قربان خو دې شم مدیر صاحب د تندی دې لږ رادې خفه وخت قربان یاره زه وایم ګرد پې ناست لږ رادې خفه چې یو مچ به یاره زنده‌باد دي یاره زه وایم مدیر صاحب پیر دې رحمت شه ښه زه راځم ګوره رئیس صاحب فرید نن نه بعد په دې دفتر کې موږ سره ځای نه لري ځکه دې سلام علیکم ژمن نه دی دا د ښه دی چراغ یې ګوره فریده د نن نه بعد دلته په دفتر کې ته موږ سره هېڅ حق نه لري او دلته د اوسېدو تا ته بالکل ځای نشته دی ځکه ته د دفتر اصولو ته ژمن نه یې دلته تا ته نور ځای بالکل نشته دی زما د خوا نه نن نه بعد رخصت یې رئیس صاحب ما تل خپل کارونه په سمه توګه کړي دي او ځان ته مې یو پلان جوړ کړی دغه پلان له مخې خپل کارونه په مخ وړم ما خو داسې کوم څه نه دي کړي چې تاسې ما ځوابوئ ګوره فریده ته د دې سړي کارمند دی زه پوه نه یم چې ستاسو میاشت کې څه شوي دي نن نه پس زموږ طرف نه ته رخصت یې مدیر صاحب سلام علیکم مدیر صاحب قربانم شمه مدیر صاحب زه وایم نر کار دی باید د فرید غوندې خلک نه دي دا باید په دې دفتر کې پاتې نه شي لکه دا رقم باید دا وخت پر وخت باندې د دې دفتر نه وایسي ځکه چې مزاحمت کوي د کار خلک نه دي مدیر صاحب قربان دې شمه زه نر سړی دا د ښه کار وکړو په ژوند کې دی اولین ځل ښه کار ګوره منصوره هغه څوک چې لکه فرید غوندې دلته موږ سره ځای نه لري هغه چا سره ډغره وي ما سره هغه بالکل دلته نشته هغه څوک زنده‌باد چې چاپلوسي وکړي هغه څوک زنده‌باد چې دروغ وایي او بس زنده‌باد یې زه مدیر صاحب قربان دې شم دا هنر خو ما هم زده کړی زه وایم دا زه نه یم منصوره یوازې تا ته چې دی که نه ډېره اړتیا لري زه چې نه یم بیا ته هم څه نه یې ځکه چې هر وخت ما راغواړه زه هم کارونه به هم درته سم کوم هر څه به جوړ وای زه وایم ستا هیله زویه خدای مې درنه خلاص بیا د لنډه غران ملګري راوستې د پیالې وګوره بالښتونه ته به دا کور نه دی سم هوټل دی وګوره یا خدای پلار جانه څه خبره ده بیا دې چغې شروع کړي دي کور دې په بل مخ راخیستی مېلمانه مې راغلي ولې ورته شرمې دا د نن سبا اولاده شوه پلار ته وایي چې چغې دې شروع کړي تا ته ما نه دي ویلي چې دا لنډه غران دغه بېکاره خلک به دې ما کور ته نه راولي دا کور دی که د هوټل شاکول دی راته پلار جانه مه مې شرموه دې خلکو ته چیغې مه وهه راغلي یو دوه پیلې چای وڅښه د پانتون ملګري مې دي په ټولنه کې ژوند کوو د خپلو ملګرو سره دوستانو سره کلیوالو سره به راشه درشه کوو که نه زه وایم خدای پاک دې تا دا هرشه درشه په مونږ مه کړي زه وایم دې تا غوندې خلک دي که نه څه خبره ده غږ سره پورې راځي خلک ولاړ دي باندې هغه به د ملک صاحب کور کې څه خبره ده د کوروال بس د همسایګان بس یاره زه وایم وراره ګوره تاسو څونه ښه پلار چې د تاسو نه خو ښه ده زما دې زوی ته وګوره ډېر رزیل ته ما سل ځله ویلي دي چې زما دې کور ته به دا بېکاره او دا لوفران او دا لنډه غران به نه راولي ولې دا کور دی دا کوڅه کې به خلک څه وي دا مېلمستون دی دا په پیسو راځي دا څه مفته نه راځي پلار ګټلې چې په دې خولې ووایم زوی ته اسانه ده وکاکا جانه د ملګري دي انډیوالان دي په ټولنه کې ژوند کوو سره تګ راتګ سره لرو دغه ملګري سره به ډاکټران به انجینران به ګټه چا ته رسېږي د موږ ټولو ته یې ګټه وطن ته یې ګټه رسېږي راځه چې ورشي ورسره یاره وراره زما خبره واوره زما خو بیخي نه خوښېږي چې داسې خلکو سره هرشه درشه وکړم خو چې ته وایې وراره ستا دپاره ځم وربشو مخکې شه زه درته مه مې نشته دې لاس السلام علیکم وعلیکم السلام مالک کاکا ستړي مشې ټول ستړي مشې په خیرونو ټول ستړي مشې قربانم ستړي مشې خیر قراري والله که خفه نه شې نه مالک
کېنه ما ودرېږه راز زه کېنم دلته کېن راز کېنه خدایم راو الله خدایم راو خو یې راته ماشاءالله ټول بس قربانم شمه دا چېرته چې نه یې یاره زه وایم از دویه بس سړی چې سپین ږیری شي چېرته جومات ته لاړ شه بس دغه د کلي او د کور دغه جنجالونه دي د ملکیم چې دی دا هم دی او ډېری ملکان خو م لیدلي دي همدا ملکۍ په نوم باندې دونه خېټې کړي زه وایم خدای دې دوی ته انصاف وکړي ملکۍ خو د کونډې والا مال وخوره د غریب مال وخوره بس څه به کوې زویه خو چې تاسو خفه شوي نه وې زویه قربانم شم الله م هر وخت خیر اوسې ډېره مننه الله دې زور وجان مو ما کړ ژوند دی ژوند دی